د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بوټو وايي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام نه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وايي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بھټو زرداری پرون جمعه په یو کنفرانس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال د خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ توران دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردګ تېره پنجشنبه ویلي هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او په جنوبي وزیرستان کې د بام چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه چاودنه پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکلۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت ویل د چاودنې هدف پخواني 15 افراطي وسلوال وو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.